بلساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها زما مسلمانان ورونو دا توبیخا الله تبارک وتعالى منکرین دی بحث بعد الموت یعنی هغه خلکو ته خبره کوي د ریټنې په شکل باندې چې ریټي الله چې تاسو انکار کوي د بحث بعد الموت نه د قیامت نه انکار کوي او تاسو دا وایي چې دا بیا راځوندي کېدل دا ډیر ګران کار دی او انتم اشد خلقا ام السماء بناها تاسو ډیر سخت یاسي جهت پیدا کېدل ام السماء بناها که اسمان چې الله جوړ کړی ده نو اسمان خو علوي مخلوق ده او هغه الله تبارک وتعالى جوړ کړی ده بغیر د ستنو یې درولې ده په ګوناګون ستورو باندې په سپوږمۍ په شمس او په قمر باندې آباد ده چې هغه الله په دې قادر ده نو په سفلي مخلوق باندې د ځمکې مخلوق باندې په طریقې اولا سره قادر چې اسمان په نظر د انسان کې ډیر لوی مخلوق الله پیدا کړی او انسان په خپل باندې ډیر حقیر مخلوق ده شپږ پوټه و پوټه قد لري او دومره لوی کائنات چې الله په قادر ده نو په دې باندې هم قادر ده چې انسانان بیا الله را زوندي کی نو علاوه انتم اشد خلقا تاسو سخت یاسي اجهات پیدا کېدل ام السماء بناها کاغه اسمان بناها چې جوړ کړی دغه اسمان را الله تعالی الله وی بیان دي ام السماء بناها کې دي بناها دي پارا یا بیان ده یا بدل ده رفع سمکها الله اوچت کړی د چت دي اسمان فسواها برابر کړی د اسمان پزمکه باندې بغیر د چریوالي نه بغیر د څه مشکلاتو نه الله تبارک وتعالى د اسمان برابر کړی نو الله وی چې زه په دې قادر یم چې اسمان مې په کورې د ځمکې باندې برابر کړی په دې قادر یم چې انسانان بیا الله وی واغتش لیلها او تیار کړی دا شپه د اسمان واخرج ضحاها راويستل دا ورځ د اسمان دلته د لیل نسبت او د ضحا نسبت اسمان ته سوی ده یعنی راويستل دا تیار کړی دا الله تعالی لیلها هغه شپه د اسمان ها ضمیر اسمان ته راځي دا نو وجه داسې ده چې دا کوم شی چې شپه راځي په غروب د لمر سره او لمر په اسمان کې ده دې وجه نه نسبت شپې اسمان ته کیږي مو عرف عادت کې وی شپه د اسمان طرف ته بشپه ده عرف عادت کې هم شپې نسبت اسمان طرف ته کیږي اصل کې تیارواله خو موثر حقيقي خو الله ده خو نسبت ځکه اسمان ته سوی ده چې اسمان کې د یو سبب لري چې لمر د کله ډوب سي بیا تیار راسي نو ځکه الله نسبت اسمان ته کړی ده او تیار کړی د الله تعالی لیلها شپه د اسمان واخرج ضحاها او راوستل د الله تعالی ضحاها یعنی مرد هغه ورځ د اسمان ورځ نسبت هم اسمان ته سوی ولې په طلوع د شمس سره پر ختلو د لمر سره ورځ راځي واخرج ضحاها ابرز ضوء شمسها کار کړی د الله تعالی رڼا د لمر وجعل النهار موجودا الله ورځ موجوده کړی ده نو دی الله تبارک وتعالى وایي چې زه په دې قادر یم چې شپه زی ورځ راځي بغیر د تفاوت نه چا په کې لحاظ هم نه کیږي یو ورځ تاخير او تبديل تغییر هم کې نه درغلی چې په دغه نظام باندې زه قادر یم چې دې ته موږ نظام مشاهد وایو نو په نظام د غیب چې بحث بعد الموت د پدې هم قادر یم چې زه به دا انسانان بیا هم راځوندي کوم نو انسانان هم الله تبارک وتعالى بیا را پیدا کېدل دې ته اعاده وایي او احداث دې ته ویل کېږي چې اول نه پیدا کړي ګوره نقاش د نقصانی بهتر کشي ځاول یو نقشه چې واچول شي بیا بیرته په نقشې باندې کړنګ شي بیرته به سړی اسانه سره کار کولای شي وګرانه دا چې اول نقشه د کار اچي چې انسان الله پیدا کړی چې مخکې نمونه هم نه و نو په دې خو په طریقه اولا سره قادر ده چې بحث بعد الموت کې بیا به دا مړي بیا راځي کوي الله واغتش لیلها او تیار کړی د الله تعالی شپه د اسمان واخرج ضحاها راوستل ده انمر او ضحاها یعنی رڼا د اسمان والارض بعد ذلك دحاها زمکه بعد ذلك ورسته د رفع د سمانه ورسته د پیدا کېدو د اسمانه دحاها لغون ته خبره پدې چې الله دلته د سی والارض بعد ذلك دحاها
ځمکه د اسمان نه وروسته غوړولې ده. نور چې قرآن پاک کې نصوص صریحي تاسو وګورئ، اول الله ځمکه پیدا کړې، په 2 ورځو د اخرنیو 2 ورځو کې بیا الله تبارک وتعالی اسمان بنا کړی، 6 ورځو کې ټول د کائنات الله پیدا کړی دي. خو ځمکه الله تعالی مخکې پیدا کړې ده او د اسمان دویم ځل پیدا کړی ده، دویم ځل کې د ځمکې نه دي چې نه داسې معلومیږي. والارض بعد ذلک، ځمکه وروسته د رفعت اسمان نه، وروسته د پیدا کېدو د اسمان نه دحاها غوړولې ده. نو دلته دا معلومیږي چې ځمکه وروسته د پیدا کېدو د اسمان نه، ساده الفاظو سره مخکینی نصوصونه چې څومره قرآن کې راغلي هلته معلومیږي چې ځمکه مخکې د په پیدا کېدو کې د اسمان نه. جواب دا ده یو خلقیت د ځمکې ده، یو دحو الارض، یو غوړول د ځمکې دي، یو پیدا کېدل د ځمکې دي. پیدا کېدل د ځمکې دا مخکې سوي د اسمان نه، دلته خو دحاها ټکی راغلی، بسطها غوړولې ده. قابل د انتفاع چې ګرځېدلې ده بیا وروسته د پیدا کېدو د اسمان نه ګرځېدلې ده. یعنی پیدا کېدل د ځمکې دا مخکې دي د اسمان د پیدا کېدو نه، خو غوړول قابل د انتفاع ګرځېدل د ځمکې چې انسان منفعت ترې واخلي وروسته سوي د پیدا کېدو د اسمان نه، هېڅ مشکلات نه راځي. یا مسلمانان ورونو که داسې نشي کوي بیا داسې وکړي والارض بعد ذلک دحاها. دلته د بادو ټکی راغلی، د بادو په معنا د مع سره کوي، نو داسې به سي والارض ځمکه بعد ذلک مع ذلک دحاها، سره د اسمان پیدا کېدو نه دحاها غوړولې هم ده. بیا تقدیم تاخیر بیا کې نشته ده. د بادو ټکی په معنا د مع سره کوي. والارض بعد ذلک دحاها، ځمکه مع ذلک سره د پیدا کېدو د اسمان نه دحاها الله غوړولې هم. تاسې دومره ویلی سي چې ته بعدو قرآن پاک کې په معنا د مع سره راغلی ده او راغلی. سورة نون والقلم وما یسترون کې چې وګورئ هلته الله داسې وایي د ولید ابن مغیره متعلق دپاره عتل بعد ذلک زنیم راځي، دا سرکش او بعد ذلک زنیم، مع ذلک زنیم هلته بعدو په معنا د مع سره ده، یعنی سره د دې نه چې دا حرامي هم و الله وایي. دلته ګور عتل بعد ذلک راغلی ده، هلته بعدو په معنا د مع سره ده. نو دلته دې بعدو په معنا د مع سره هېڅ مشکلات نه راځي. ښه والارض بعد ذلک، ځمکه سره د دې نه دحاها الله غوړولې ده. الله تبارک وتعالی بیان د منفعت د ځمکې کوي. اخرج منها، راویستلې دي د ځمکې نه ماءها، اوبه دي د ځمکې بتفجیر العیون، الله څومره ښې چینې جاري کړي دي. ښه ومرعاها، چراګاه هم راښکلي دي. مرعا اصل کې چراګاه ته وایي، چراګاه نه راویستل کېږي، خو ذکر د محل د مراد نه حال ده، یعنی ذکر د چراګاه د مراد نه واښه دي. چراګاه کې واښه الله راښکلي دي، چراګاه نه ده راښکلي. اخرج منها، راویستلې دي د ځمکې نه ماءها، اوبه دي د ځمکې په جاري کېدلو د چونو سره. ومرعاها، چراګاه هم راویستلې ده د حیواناتو دپاره. الله تبارک وتعالی چراګاه کې واښه هم پیدا کړي دي. والجبال ارساها، او غرونه لره ارساها او تدها، میخ کړې هم د ځمکې لره، په دې غرونو باندې ځمکه میخ کړې ده. پرون مخکې تېر شوه جعلنا الجبال اوتادا، الله وایي موږ غرونه، الله وایي په دې کائناتو، علوي کائناتو کې، سفلي کائناتو کې پیدا متاعا لکم، دا نفع د ستاسو دپاره په رزق سره، ولانعامکم، ستاسو د چارپایانو دپاره. الله تبارک وتعالی انسانانو سره حیوانات هم ذکر کړل، ځکه کوم شی چې زی کبد وي، یعنی ځیګر او زړه لري، حیات وي، هغه رزق غواړي، او رزق الله تبارک وتعالی په دنیا کې انسان تم تیار کړی ده او حیواناتو ته هم تیار کړی ده په اسبابو سره. متاعا لکم، دا نفع د تاسو دپاره، ولانعامکم، ستاسو د چارپایانو دپاره. اوس دا تخفیف اخروی ذکر کوي الله تبارک وتعالی. فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کافرانو ته په دې کې تخفیف ده او پیغمبر ته په کې تسلا ده. لکه موږ پښتو کې داسې وایو یاره دا سړی نه مني دا خبره، خو زه هغلته به خبره سي چې دا مسله واقع سي، بیا به دته معلومات وسي، پته به ورته ولګېږي. نو الله رسول الله ته وایي چې پرېږده ته څومره ورته ووایې چې باس بعد الموت شته، قیامت شته، دوی تا سره نه مني، د دوی عقل دا نه ادراک کوي. نو یا رسول الله عقل ته به دوی ته خوند ورکړي. الله وایي فاذا جاءت الطامة الكبرى، چې راسي میده کننده لویه. د طامې ترجمه طامه په معنا د میده کولو. تاسو ما مخکې ویلو چې قیامت دپاره ډېر نومونه دي.
دا تکثیر د اسامیو کثرت د اسامیو دلالت کی په عظمت مسما یو چا چې ډیر نمونه وی کنه هغه دلالت کی په د مسما کې بیا ډیر لوی عظمت وی ګور الله تبارک وتعالى په ګوناګون الفاظ باندې د قیامت تعبیری دلته وی فاذا جاءت الطامه الكبرى چراسی هغه مایده کولنده چې مایده کوي خلق الکبرى چې لوی ده ټول نوم خو د قیامت ده خو ما خو د سی اضافي ترجمه وکړه یعنی چې کله قیامت راسي دینه مراد نفخه ثانیه ده دویمه شپېلې یوم فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون دام ده واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا بورس وسيق الذين كفروا داس الى النار الى الجنه زمرا نو دغه د طامه الكبرى بیان د چې د قیامت کله قائم کړي شي الله وایي چې کله تکون کې مېدا کون کې راسي لویا یوم يتذكر الانسان زه پښتو ساده ترجمه به وکړو په دغه ورځ باندې به يتذكر الانسان یاد کې انسان ما سعى ما عمله کوم عمل چې مخکې کړی ساده ترجمه هم داسې ښه ده ورته یاد به سي وجه دا ده چې کوم اعمال کوي که نه دا هیروي د اعمال چې هیریږي دوه وجو نه هیریږي یا یې باک نه ګڼي یا په خپلو اعمالو باندې اعمالو نه ډارېږي دی هیروي توبه نه ترې نه وباسي وایي زه څه نشته دی انشاءالله پرده را باندې واچول سره